د بریا موسکی څیره سوریا کمار یاداو د ګټلو کیسه وکړه. د لوبې ګټونکي لوبډل مشر سوریا کمار یاداو موسکی ښکاره شو او د خپلې لوبډلې د بریا رازونه په زړه پورې ټکو سره بیان کړه چې تیره لوبه کې د لکنو لوبډلې ته ماته ورکړې وه. هغه ویلي رښتیا خبره دا ده چې د لوبې پیل برخه کې کومه نوې تجربه نه وه، بلکې د اووم نه تر لسمه اوره پورې شیبې تر ټولو مهمه وي چې لوبه پکې بدلیدی شوه. هغه زیاته کړې چې د توپ اچوونکو ځواب ډېر پیاوړی و او هغوی د لوړې حوصلې او جرأت بیلګه وړاندې کړه. د ده په وینا هر لوبغاړي ته روښانه پلانونه موجود وو او ټول په بریا باورمند وو. د ده په خبره پرلپسې واړه بریدونه د بریا کیلي وګرځېده. یاداو دا هم ویلي چې څو ورځې مخکې 244 منډې جوړې کړې وي، خو سیالې لوبډلې هغه هدف تعقیب کړو، نو ځکه دوی غوښتل چې د 220 نه تر 225 پورې په منډو کې ښه تعقیب پیل کړي. هغه منلې ده چې سیالې لوبډلې تر ډېره وخته کنټرول ساتلی و. په پای کې د نومان ډهر او نورو لوبغاړو ستاینه وکړه. ویل چې د هغوی خپلې توپوهنه د لوبې ښکلا لا زیاته کړه او مینوالو ته یې خوندوره سیالي وړاندې کړه.